اربکی خود په خوده منحل دا کېږي پخوانی هغه تعریف او هغه یو تصویر و. اوس ګورو موږ چې څومره اندازې ته ماته معلومات دي په کندوز ولایت کې قریبا 10 کسان بې ګناه خلک دغه اربکي وژلي دي چې معاش ورته امریکا ورکوي او وسله ورته امریکا په لاس کې ورکړي. دغه اربکي له هغه اربکي سره څومره اندازې ته توپیر لري؟ آیا هغې اربکي خلک وژل؟ ما ګوره ما په مراتب په ټولو رسنیو کې دا ویلي دي چې اربکه غیر د لویې پکتیا نه چې اوس په لویه پکتیا کې د موږ په ولسوالۍ کې په رود په ولسوالۍ کې سید کرم ولسوالۍ کې دا محلي پولیس شته ولې هغه خلک اوس هم اربکی ورته وایي. هغه خلک د محلي پولیس ته صرف د معاش په خاطر دغه محلي پولیس نوم ورته ورکړی شي ولې هغه دوی خپله ځان ته هم اربکی وایي او په خپله اربکي په اصول روان دي. د منطقې د کلي د ولس د مشرانو د خوا د شورا د خوا ورمعرفي کېږي. اوسنیو محلي پولیسو ته دغه وسله په لاس کې ورکول آیا یو مناسب کار ده؟ زه د ابتدا نه په شمال ولایتو کې چې قومي بزنس زه پخوانه مخالف وم دا بالکل هغه د اربکي په اصولو نه پوهېږي هغه د اربکي نه پوهېږي و دغه نن په لس نفره په کندوز کې وژلي دي. په کتنې سره داسې نه محسوسېږي چې امریکا په یو ډول غواړي چې د افغانستان ولس په جګړه کې ښکېل کړي او دوی په خپلو کې یو بل سره ووژني. دا خو واضح خبره ده دا خو واضح خبره ده. یعنی په صفات شمال کې چې دوی د ابتدا نه کوم تاسو ملیشي د صفات شمال ملیشي کنټرول کوي ګل ملیشي په کندهار کې مې ملیشي په پکتیا کې مې ملیشي په ننګرهار کې مې ولې د دولت صدر سره نه د ایجاد کړی ولې په صفات شمال کې ملیشي ایجادول دا خو د دولت لپاره درد سر ده. بیا د هغو ته سلا ورکول سلا ځینې وخت او علاوه د هغې نه واحدیت صاحب زه یوه شی بل هم درته وایم دغه د ډي آر سلا د ډایاک سره هم د پښتنو سیمه نه واخیستل شوه په خاص توګه په واقعي شکل دغه سیمې ټولې خالي سلا شوې ولې په صفات شمال کې واقعي د ډي آر نه ده سرته رسېدلی واقعي ډایاک سرته نه ده رسېدلی سلا د هغې خلکو سره موجودې دي و دغه نن چې دغه په کندوز کې دغه واقع شوې ده دا د دې پخوا سلا یې ورسره وي د دوی سره او حتی د دې نه والي د کندوز ولې دغه اربکي هغه محلي پولیس چې هلته دي دا د ولسي خلکو په وژنو لاس پورې کېدي کې د چا لمسه ده ورسره او که نه په طبیعي ډول باندې دا خلک داسې دي چې باید ولسي خلک ووژني یا د ولسي خلکو سره ستونزې پیدا کړي یا له هغوی نه غلاوې وکړي یا هغوی ته په یو ډول باندې په لارو کې ځینې وخت اختطافونه هم رامنځته کېږي د دې خلکو له خوا نه دغه یو حالت رامنځته کېدل موږ د حکومت ستونزه ده او که بهرنیان په یو ډول دوی لمسوي. ګوره د صفات شمال په صفات شمال کې محلي پولیس ایجادول یا ملیشه ده هغه د پخوا د ملیشو په کړنو عادت شوي دي هغه د پخوا د ملیشو په کړنو ځورونه پیسې اخیستل خلک وژل نه عادت شوي دي یغو سره بالکل محلي پولیس نه کوي ولې د هغو په مقابل کې داخلي مخالفین او خارجي مخالفین لمسون موجود ده. ډېر مننه صاحب خوشحاله اوسئ کورمنه. سعادت صاحب موږ ګورو په افغانستان کې په یو ډول باندې څو لوري په جګړه کې ښکېل دي مثلا حزب اسلامي طالبان ملي اردو ملي پولیس همدارنګه بهرنیان هم دلته جګړه کې اوس ملي پاڅون کوونکي یا محلي پولیس همدا ډول اربکي دوی هم را پیدا شوي دي ټول وسله په لاس کې لري. په اوسني حالاتو کې ډېری ځل داسې معلومیږي چې دغه ټولې ډلې ډېری بې ګناه ولسي خلک وژني. دغه ډول حالت چې په افغانستان کې شتون لري څومره اندازې ته د اوباما دغه خبره د منلو وړ ده چې دی وایي چې موږ به د افغانستان جګړه ختمه کړو چې دغه ډول بې واکه بې مسؤلیته خلک وسله هم ولري دوی په جګړه کې ښکېلي او دوی بیا دغې جګړې ته د پای ټکی کېدي آیا دا د منلو وړ ده؟ مخکې له دې نه زه ځینې خبرې چې تاسو د پوښتنې سره تړاو هم لري په دې باندې بحث کوم. یو دا یاده شوه چې د القاعده او مجموع کې تروریزم دا د متحده ایالاتو لښکر دی. البته په دې باره کې خپله په متحده ایالاتو کې هم ځینې کتابونه لیکل شوي ځینې لیکوالانو په دې باندې آثار لیکلي خپله د سپټمبر 11 حادثه تردید کړې ده په دې کې د القاعده له خوا نه تردید کړې او یا القاعده یې داسې کړي دي چې محض یې تړلي دي CIA پورې مګر یو څه دي چې شاید د موږ غوندې کسانو اسانو اخفالول ساده اسانه د ملتونو په سطحه باندې خو داسې هېوادونه لکه چین او لکه روسانو ځینې نور رقیب هېوادونه چې دوی د ځمکې په مخ لري
دوی هم له بده مرغه په دې برخه کې د متحده ایالاتو نه تقریبا ملاتړ کړی، حتی د استراتیژیک تړون کې خپله ولسمشر کرزي هم د په ترکیه کې چې کوم کنفرانس و هغه ته هم سیمې ته دعوت ورکړ چې موږ یوه نامتوازنه ډیپلوماسۍ خواته روان یو، تاسې موږ نه حمایت وکړئ. حتی چین، روسان دوی سره په دې کې پوښتنې شوي، مشورې شوي، یا د روسانو موقف ډېر واضح و، وایي چې ناټو باید دلته پاتې شي، یعنې ناټو په شتون باندې تر اوسه پورې ټینګار کوي. یعنې دا هغه څه دي چې بیا دغه رقم مسایل تردیدېږي، مګر هغه څه چې واقعیت پاتې دی هغه دا دی چې د القاعده او د مخالفینو نه تر ټولو مؤثره او سمه استفاده چې وکړه هغه امریکایانو. یعنې دا واقع بلې وه داسې آیا دوی همدغومره قوي دي چې د غومبسې نه یعنې شاتو مچۍ نه د غومبسې نه هم دوی شات اخلي، د مار نه هم دوی شات اخلي، دا به د دوی کمال وي. او یا دا ده چې په همغه د شک او د توطیې له تیورۍ نه چې سړی ورته وګوري هغه هغسې کار وي، ځکه تر دغه ستراتیژیک تړون تر لاسلیک کولو پورې او یا دغه راتلونکی امنیتي تړون به چې لاسلیک کېږي د افغانستان د جنګ مشروعیت هغه القاعده او طالبانو تامینه او جمع د حزب اسلامي، یعنې د دوی د شتون او د دوی د حضور د دوام توجیه په د همدغوی په شتون کې وه، د همدغوی په اوسېدنه کې وه. یعنې دا په دې معنا چې متحده ایالات حتی که دوی واقعي دښمنان وي هم د دوی له وجود نه هغه اعظمي استفاده وکړله. خو له دې نه وروسته زه فکر کوم کله چې ستراتیژیک سند لاسلیک کېږي او کله چې بیا امنیتي تړون لاسلیک کېږي بیا نو د جنګ د دوی د حضور یا د دوی د حضور د دوام د مشروعیت منبع بیا هغه د جنګ نه راوړي او سند ده. یعنې نور نو متحده ایالات کولی شي چې په افغانستان کې د یو سند له مخې پاتې شي پرته له دې چې کوم هېواد هغه ته کوم ګواښ چلنج ورته متوجه کړي. یو څو دغه په دغه منځ کې د عراق او د افغانستان د جنګ مقایسه هم شوې ده. تقریبا یو ډول دغه د عراق د جګړې ټیپونه اوس په افغانستان کې هم شروع کېږي. خپله دغه د اربکیو مسله هم دغه د پاشرایس هغه وه طرحه وه چې اوس د CIA رئیس دی. په افغانستان کې هم په ځینو ځایو کې به دغه ولسي پاڅونونه واقعا یو طبیعي او ملي سم حرکتونه وي، خو شاید له همدغه تحرکات چې اوس شروع شوي اوس به له دې نه امریکایان، CIA یا نور یا د افغانستان دولت سختګي به هم ځینو ځایو کې ډلې جوړوي او د ملي پاڅون یعنې اربکیانو ته به د ملي پاڅون نوم ورکوي. دا هر څه ممکن دي، مګر د عراق او د افغانستان جنگ او ختم شروع پای جریان دا څه تفاوتونه درلودل. په عراق کې په قدرت کې یو اقلیت واقع و چې هغه د حزب باس ګوند او هغه هم د سنیانو نه متشکل و. د عراق ډېر استوګن اتباع شیعګانو. امریکا چې راغله قدرت په واقعي معنا اکثریت ته انتقال کړ چې هغه شیعګانو او شیعګان په دې باندې وتوانېدل چې یعنې ډېر وخت د یو اکثریت چې د قدرت نه په انزوا کې پاتې و خپله دغه اکثریت په هغه جنګ کې د امریکا په څنګ کې ودرېږي. یعنې هلته اهل تشیع په خپله د امریکانو په مقابل کې پټکې کړي دي، یعنې غونډې جوړې کړي دي، یوه نیمه داسې نمایشي چاودنه به یې کړې، مګر هغه جبههي جنګ چې هلته د عراق د واک نه ګوښه شوې ډلې یا سنیانو کو عملا اهل تشیع ډله ونه کړه. دا یوه مسله وه چې یعنې امریکایان هلته د یو اکثریت په څنګ کې ودرېدل. په افغانستان کې چې ده دغه قضیه دلته معکوس شوه، یعنې مطلق د یو اکثریت وځپل شو، تر اوسه پورې وژل کېږي، ځپل کېږي او دوی دا کار په ویتنام کې هم کړی و. همغه رقم چې په سایګون په څنګ کې ودرېده د شمالي ویتنام په مقابل کې ډېر تاوان یې وکړ، تر 15,000 سرتیري ووژل سول او حتی هغه جنګ د دوی په اقتصادي وضعیت باندې بد تاثیر کړی او افغانستان خو له هغه حالت کې هم نه دی. نو دلته هم دوی یو ډول باندې همدا اشتباه تکرار کړه. بل تفاوت دا و چې عراق خپله ډېرې قوي منابع درلودلې چې په خپلو پښو ودرېږي د اقتصادي اړخ نه. هغه د عراق د تیلو سرچینې زیرمې وې. افغانستان دغه چانس دلته نه لري. بله مهمه مسله دا وه چې عراق په کوم اندازې پورې چې موږ پاکستان غوندې یو ګاونډی هېواد لرو چې عملا هلته مخالفین روزل کېږي او یا ایران یې روزي رالیږي په افغانستان کې دلته جنګ کوي. عراق دغسې همسایه نه درلوده ایران امریکې سره مشکل درلوده. د اوباما دا خبره د دغه ډول دوه ګاونډیانو چې موږ لرو او دغه ډلې ټپلې چې دلته شته د منلو وړ نه ده چې دوی به دا جګړه ختمه کړي. یعنې منظور مې دا دی چې دغه مقایسه صحیح نه ده.
اوس هلته چې دا عراق هم د امریکا سره مشکل درلوده خو په عین حال کې د عراق د سنیانو سره هم مشکل درلوده ځکه دوی هغه تاریخي جنګ د عراق چې د صدام چې په دوی باندې راغی هغه نشي هېرولی. اوس موږ دغه تفاوتونه چې لرو نه باید دا دواړه په اشتباه ونیول شي چې دلته به هم دا جنګ په همغه شیوې باندې مسؤلانه ختمیږي. زه فکر کوم د افغانستان واقعیتونه فرق کوي. پاتې شوه د اربکیو مسله یا دا ده چې د ولسي پاڅونونه راځي او یا زه ډارېږم د دغه ولسي پاڅونونه د سوء استفادې امکان ځخته ډېر دی. دلته یو مهم خطر هغه دا دی چې د دغو ټولو ډلو د کنټرول او د مدیریت مسله مهمه ده. دغه شاید د افغانستان دولت او یا په مجموع کې نړیوال داسې فکر وکړي چې دغه جنګ دوی باید د ایډیالوژي نه وګټي او کله چې د جنایت ساحې ته یې راوړه بیا کنټرول یې اسانه دی. یعنې دوی باید هغه رادیکالستان هغه څوک چې هغه افراطي افکار لري د دوی د تعریف سره سم او هغوی نه پخلا کېدونکي دي هغه نه د زندان نه ډارېږي نه د مرګ نه ډارېږي د هیڅ نه باریږي او دوی په مقابل کې جنګېږي. که چېرته دوی هغه له منځه ویوړل او په څنګ کې داسې یو ډله رامنځته کړله چې هغه عادي جرایمو مرتکبین وو چې قتل یې کوو قمار یې وهه تجاوز یې کوو دوی څه فکر کوي چې یعنې د دغسې ډلو مهارول بیا د یو نظام د حاکمیت د حوصلې په حد کې موسېدلی شي. خو زه داسې فکر کوم چې که چېرته دا پراخ شي که چېرته دا ډېر وسیع شي بیا داسې حد ته راشي چې د جنایتکارانو هغه هم مسله وي ولو چې عادي یا سازمان شوي جرایم وي د هغوی تعداد دومره سي چې د اردو د پولیسو د امنیت نه ډېر شي. یو پوښتنه کوم ګوري موږ څو ورځې مخکې شاهد یو په هلمند کې 18 کسو نه سرونه غوڅ شوي وو. همدارنګه په کاپیسا کې یو 12 کلن ماشوم نه سر غوڅ شوی په کندهار کې دغه ته ورته پېښه. طالبان هم دا ردوي چې دغه کار موږ نه کړی البته 3 واره پېښې رد کړي دي. خو یو ډول اوس ویل کېږي چې د دغو کسانو یا په یو ډول د دې کندهار کې چې کوم ماشوم وژل شوی وایي چې د دې کورنۍ غړي له محلي پولیسو سره وو هغه وسله چې امریکا ورکړي یا دوی معاش ورکوي د دې لپاره دوی ماشوم وژني چې دوی ولې د امریکا وسله په لاس کې اخیستي. دغه ډول د امریکا لخوا خلکو ته وسله ورکول یا هغوی ته معاش ورکول بیا د دوی د کوچنیو ماشومانو چې هېڅ جرم نه لري د دوی وژل دا په خپله په دې معنا نه ده چې دغې وژنو ته امریکا لاره برابره کړه. زه اوله خو وایم چې دغه مخکې دوستانو په دې باندې